په بلجیم کې د پناه غوښتنې د رجستر یا ثبتولو ځایونه. کله چې تاسو غواړئ په بلجیم کې خپله د پناه غوښتنه رجستر یا ثبت کړئ، نو په بېلابېلو ځانګړو ځایونو کې کولی شئ دغه کار ترسره کړئ. دا ځایونه عبارت دي له: لومړی، د بلجیم دننه د کډوالو اداره. که چیرې غواړئ د بلجیم دننه د کډوالو ادارې ته خپله پناه غوښتنه وړاندې کړئ، نو تاسو باید بلجیم ته له داخلېدو وروسته د 8 ورځو په ترڅ کې خپله د پناه غوښتنه ورکړئ. کله چې تاسو خپله پناه غوښتنه ور او رجستر کړه، ستاسو د پناه غوښتنې د رجستر د تصدیق او ثبوت لپاره تاسو ته یو سند درکول کیږي چې دا سند انکس 26 نومیږي. دوهم، د بلجیم هیواد پر پوله یا سرحد او هوایي ډګر کې. که چیرې تاسو د بلجیم په هوایي ډګر کې او یا د بلجیم په سرحدونو کې سرحدي مقاماتو ته د پناه غوښتنه ور او رجستر کړئ، نو تاسو ته په دې صورت کې ستاسو د پناه غوښتنې د رجستر د تصدیق او ثبوت لپاره د انکس 25 په نوم یو سند درکول کیږي. دریم، په زندان یا توقیف کې. که چیرې تاسو په توقیف کې یاست او یا په زندان کې یاست او د بلجیم هیواد څخه د پناه غوښتنه وکړئ، نو تاسو ته په دې صورت کې ستاسو د پناه غوښتنې د رجستر د تصدیق او ثبوت لپاره د انکس 26 په نوم سند درکول کیږي. ستاسو د پناه غوښتنې د رجستر کېدو پر مهال به د کډوالو ادارې یو کارکوونکی ستاسو یو عکس اخلي، ورسره به ستاسو د ګوتو نښې هم واخلي. د ګوتو د نښو د اخیستو په وسیله به د کډوالو اداره دا معلومه کړي چې آیا تاسو د اروپایي ټولنې په کوم بل غړي هیواد کې د پناه غوښتنه مخکې کړې ده او که نه، او یا بلجیم ته د راتګ پر مهال پر دغو هیوادونو راتېر شوي یاست او که نه. که چیرې تاسو مخکې د اروپایي ټولنې کوم بل غړي هیواد ته د پناه غوښتنه ورکړې وي او یا پرې راتېر شوي یاست، نو د کډوالو اداره کولی شي چې د اروپایي ټولنې له هماغه غړي هیواد څخه غوښتنه وکړي چې ستاسو د پناه غوښتنې د پروسې څېړنه په خپله غاړه واخلي، چې دا کار د ډوبلین د قوانینو پر بنسټ په قانوني توګه ترسره کیږي. که چیرې د اروپایي ټولنې هغه غړی هیواد چې تاسو له بلجیم د مخه هورې د پناه غوښتنه کړې وه، د بلجیم د غوښتنې پر بنسټ ستاسو د پناه غوښتنې څېړنه په غاړه واخلي، نو بیا هغه هیواد ته د سفر لپاره د بلجیم د کډوالو اداره یو سند درکوي چې دا سند یو ډول معرفي خط هم دی. که چیرې د اروپایي ټولنې هغه غړی هیواد چې تاسو له بلجیم څخه د مخه هورې د پناه غوښتنه کړې وه، د بلجیم د غوښتنې پر بنسټ ستاسو د پناه غوښتنې څېړنه په غاړه وانخلي، نو بیا د بلجیم د کډوالو اداره به ستاسې د پناه غوښتنې څېړنه په غاړه واخلي او تر پریکړې به تاسو ته په بلجیم کې د اوسېدو ځای، روغتیایي، حقوقي، اداري او ان د ژبې د زده کړې امکانات هم برابر کړي.